دا د خیبر ایجنسۍ د مشرانو یو وخت و چې هغې کې شاه جګل افریدي او نور اسد افریدي د پاکستان د قومي وطن پارټي ډیو را سره و زم پکې د اسلام آباد دوی سره ملګری وم نو هلته چې ړمبې لاړو نو ما وکته چې یاره هلته کې دوی کوم ماحول جوړ کړی و یو خو د بعضې خلکو هلته کې دا یو خبر خور کړی و چې یاره ګینې دا سرکاري وفد راځي نو بیا هغې مشرانو چې کوم دی ډېر زیات خفګان اظهار وکړو چې یاره مونږ ته چا دا ویلي وو مونږ تاسو له چې کوم دی پراپر مونږ غوښتل چې ستاسو مو عزت کړی وي قدر مو نه ډېر زیات کړی وي خو دا خو یو طرف ته هلته کې چې مونږ کوم ماحول ولیده نو ماحول نه دا پته لګي چې یاره دا واقعه چې کومه ده یو خو د دې پراپر تفتیش پکار دی چې دا انویسټیګیټ شي خو هلته چې کوم ټینشن دی او هغه ټول کلي کې یا په هغه ټوله سیمه کې نو هغه داسې ښکاري چې لکه که زه درته صفا خبره وکړم نو زما نه دی خیال چې یاره په مقبوضه فلسطین کې یا په مقبوضه کشمیر کې به خلک د دومره ټینشن سره یا د دومره هغه یارې سره د ترخې سره ژوند کوي لکه څنګه چې ما پرون په دې خپله لنډه شانتې دوره کې د خیسور کلي کې ما ولیدل هلته کې که ماشومان دي هلته کې که مونږ هلکان ولیدل که مشران ولیدل نو تاسو یقینو کې په مخ باندې دا تاثرات وو چې یاره دوی بالکل لکه ډېر زیات زورلي شوي دي ډېر زیات دغه شوي دي یوه دویمه خبره دا ده دا کومه واقعه چې تاسو ته اشاره کوئ چې یاره د ماشوم حیات چې کوم دی دا ویلي وو چې زما کور ته زما پلار او ورور چې کوم دی هغې نیولي دي فوجانو ځان سره بوتلي دي خو بل طرف ته چې کوم دی فوجان یا د سکیورټي اهلکار دا خلک راځي او زمونږ کور کې کینی کټ راوړی بالښت راوړی بیا صندوقونه ګوري په هغې کې د زنانو جامې د زنانو سامان هغه یا تنګول کوي دا موږ هلته کې واورېدل چې دا خبرې چې کومې دي ښکاري داسې چې دا اوس دا هغه ټپ اپ ان آیس برګ چې ورته وایي چې دا ډېر یو وړه یو واقعه ده داسې که چېرې دا انویسټیګیټ شي یا اوس د خلکو سره لږه خوله رالیله نو زه دا ګڼم چې دا به داسې په سوونو که په سوونو نی نو په شلګونو داسې واقعات دي چې هغه هلته کې مونږ ته وویل شو 3-4 کسان نور هم ناسو ویل کېدل داسې چېرې د دوی په کور باندې هم دغه شانتې دغه کېږي یوه دویمه خبره دا ده چې ما هلته کې د عامو خلکو سره خبرې وکړلې زه بهر راووتلم نو بهر ما هغوی ته وایي چې یاره ماحول څه دی نو هغوی وایي چې یاره جي د ډر ماحول دی د یارې ماحول دی هر ټایم چې کوم دی زمونږ په سر باندې نو ما خو دا تپوس وکړو چې اوس خو طالبان نشته دی اوس خو هغه دهشتګرد نشته دی نو هغوی وایي چې د طالبانو د هغه وخت خو خپله دغه وه خو اوس د حکومت د خلکو د وجې نه چې کوم دی د حکومت اشاره د هغوی سکیورټي اهلکارو ته وه چې د هغوی د وجې نه که یخته غټ کې نو یخته دې غټ ولې پرېښي دي که په لارې تیز روانې نو تیز ولځې که په قلاره ځې نو په قلاره ولځې که د کور مخې ته ناست نو کور مخې ته ولې ناست هغه یو پکې تر دې پورې ووې که په غوږ کې دلته کې د هغوی یو رواج دی په دې غوږ کې د ګلاب ګل کېښودل په دې یختو کې وایي څو ځلې چې کوم دی په دې باندې ما سره هغه ریکارډینګ هم شته چې یاره دا ولې دلته کېږدي نو هغه ماحول داسې ښکاري دی تحسین چې یاره ما وکتل چې موږ ته خو دلته کې ګڼو چې یاره په وزیرستان کې امن راغلی دی خو ما په خیال هلته کې امن نه دی راغلی هلته کې هغه مقبره کې چې کومه خاموشي نو هغه د مقبرې خاموشي ده ټول خلک چې کوم دی تا ته هغه ډیډ باډي واکینګ چې کوم دی تا ته داسې ښکاري چې جمدی خلک مړه خلک دی او هغه ګرځي نه د هغوی احساسات مړه دي د هغوی هغه کوم هغه د وطن سره دغه چې کوم دی هغه انتهایي ډیمیج کړی دی او اوسه پورې دا سلسله داسې روانه ده نو زه دا ګڼم چې ما څه ولیدل خدای دې نه کړي چې دا په دې نورو علاقو کې کوم چې خیسور کې د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی